د IGIGPTQT4 حقیقت څه دی؟ آیا دا رښتیا یوه معتبره آنلاین صرافۍ ده که هر څه دروغ دي؟ آیا د IGIGPTQT4 آنلاین صرافۍ یا روباټ څخه په رښتیا پیسې ګټلی شو؟ که د دې آنلاین صرافۍ په هکله په شک یې نو باید څه وکړئ؟ د دې په اړه به زه تاسو ته ټول حقیقتونه واضح ووایم، ځکه زما دنده همدا ده چې تاسو ته تل حقیقتونه پیدا کړم او تاسو د ګټې لارې ته برابر کړم او خپلو زیانونو یا تاوانونو ته مو متوجه کړم. د هر څه د مخه زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زما نور ګټور او په زړه پورې معلومات له لاسه ورنه کړئ. سلامونه او نیکې هیلې. نن غواړم تاسو ته د هغې آنلاین صرافۍ په اړه معلومات درکړم چې ډیری کسان په افغانستان کې په همدې صرافۍ کې پانګونه کوي، خو په دې نه دي خبر چې د دوی پیسې محفوظ دي او که نه، ځکه تر اوسه دوی د همدې صرافۍ په اړه سم نه دي خبر. هغه آنلاین صرافۍ ده IGIGPTQT4. دا یوه نوې آنلاین صرافۍ ده چې په 2023 کال کې منځته راغله. اوس به راشو دې ته چې آیا په دې آنلاین صرافۍ باور وکړو او آیا پانګونه کې وکړو؟ ګرانو دوستانو، د هر کار له مخه او خصوصا هغه کار چې تاسو پکې پانګونه کوئ نو لومړی د هغه په اړه پلټنه او تحقیق وکړئ. داسې نه چې خدای مه کړه ټولې پیسې له لاسه ووځي او سرمایه مو له صفر سره ضرب شي. اوس کله چې تاسو غواړئ په همدې آنلاین صرافۍ IGIGPTQT4 کې پانګونه وکړئ نو لومړی په هکله ښه تحقیق وکړئ. آیا ستاسو هیر شول چې اومیګا پرو په میلیونونه ډالر د افغانستان له خلکو غلا کړل؟ پوهیږئ علت یې څه و؟ علت یې دا و چې تاسو د اومیګا پرو په اړه تحقیقات نه وو کړي. اوس تاسو ته د IGIGPTQ4 روباټ یا آنلاین صرافۍ مخې ته راغله. نو اوس پوښتنه دا ده چې څنګه یوه معتبره آنلاین صرافۍ وپیژنو؟ تاسو ته بهتره معلومه ده چې یوه معتبره آنلاین صرافۍ یا کریپتو کرنسۍ حتما یو رسمي سایټ لري یا رسمي فیسبوک پاڼه یا ایکس یا ټویټر لري لکه باینانس. باینانس خو به ټول پیژنئ چې معتبر او د باور وړ دی. اوس تاسو وګورئ چې باینانس رسمي سایټ هم لري، رسمي فیسبوک پاڼه هم لري او رسمي نور آدرسونه هم لري. پای نیټورک هم همدارنګه رسمي سایټ لري، رسمي فیسبوک پاڼه لري او رسمي ټویټر یا ایکس لري. څه پوه شو چې رسمي سایټ یا رسمي فیسبوک پاڼه لري؟ هغه دا چې وریفای ته یې وګورئ، مطلب مې هغه شین ټیک مارک دی. آیا اومیګا پرو یو رسمي آدرس لرله؟ نه. آیا رسمي فیسبوک پاڼه یې لرله؟ نه. نو ځکه مو په زرګونه ډالر تاوانونه وکړل او پیسې درنه غلا کړې، ځکه تاسو نه آدرس ته کتلي وو او نه مو کوم رسمي سایټ ته کتنه کړې وه. ښه، اوس راځو IGIGPTQT4 روباټ یا آنلاین صرافۍ ته. اوس له تاسو پوښتنه کوم چې آیا IGIGPTQ4 کوم رسمي سایټ لري، کوم رسمي فیسبوک پاڼه لري او آیا په ټویټر یا یوټیوب کې هم کوم رسمي فعالیتونه کوي؟ د تاسو ځواب به نه وي او یا به هم نه پوهیږم. نو ګرانو دوستانو، کله چې یو څه په شک کې شول څه باید وکړئ؟ سرمایه گذاري یا پانګونه به نه کې کوئ. اوس که څوک وایي چې ما ډالر ترې ګټلي نو دا خو معتبره صرافۍ شوه. نه دوستانو، داسې نه ده. تاسو ته هغه ډالر په دې درکوي چې تاسو ډیری کسان ورته دعوت کړئ. نو کله چې دې صرافۍ ته د ډیرو کسانو څخه د غلا موقع پیدا کیږي نو خود به تا ته هم لږ څه کې درکوي. پوه شوئ؟ پوه نه شوئ؟ ښه نو ورشئ د همدې آنلاین صرافۍ په اړه په ګوګل کې هم ډیره پلټنه وکړئ، بیا به هر څه درته معلوم شي. زما یوازینی هدف دا دی چې نه غواړم تاسو بیا هم تاوان وکړئ. که بیا هم په شک کې یاست، سمه ده دا صرافۍ وکاروئ، خو هو ډیر محتاط اوسئ. پانګونه مه کې کوئ، که یې کوئ ډیره کمه وکړئ. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو دا ویډیو حتما در سره لایک کړئ او که غواړئ نور ګټور معلومات له لاسه ور نه کړئ نو زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان.